سلامونه په دې ویډیو کې هم زه بر سره سیکرټ هغه شیان شیر کوم، هغه ریسک منیجمنت او هغه مایند سیټ چې ته پې اکاونټ پاس کولی او هغه لایف اکاونټ کې چې دی ته ټریډ کولی شي او پې آوټ ایستلی شي. نو زیاتره خلک دي ګوره ښه اکاونټ پاس کولی شي، دواړه فیزونه یې پاس کولی شي، خو لایف ټریډ ته چې کله راشي لکه لایف اکاونټ ته راشي هغه 2 یا 3 ورځې کې بریچ کوي، هغه چې دی واش کوي هغه اکاونټ. زیاتره خلک داسې مشکل لري. نو راځئ چې زه درته خپل شخصا ریسک منیجمنټ او شیان وښیم چې ما په خپله 6 دانې 50K اکاونټونه او 2 دانې د $1,00,000 اکاونټونه پاس کړي دي. او نو ځئ چې ځو د ویډیو په طرف. زما په دې دونه وخت ایکسپیرینس کې تجربه کې زما نظر شخصا همدغسې دی چې باید یو سټراټیجي ولرئ. چیرې سټراټیجي که ته سټراټیجي نه لرې، لکه مثال ښیم باید ته خپل ټایم ولرې د ټریډ، لکه ته اسیا سیشن کې ټریډ کوې، لندن سیشن کې ټریډ کوې یا نیویارک سیشن کې ټریډ کوې. باید خپل ریسک منیجمنټ ولري، خپل ټایم ولري یا سیشن ولري، او همداسې لکه یو فکس سټراټیجي ولري چې لکه اوس مثال درته درکړم، ما دې یوټیوب کې ویډیو هم اچولې چې څرنګه موږ یو خپله سټراټیجي ولرو یا جوړه کړو داسې شیان چې ته باید شیان وګورې. ګوره ښه لکه اوس دلته یې رینج وکړو، بریک آوټ یې ورکړو، دلته ټریډ راځي، دا ستا سټراټیجي شوه. په کوم وخت کې اسیا سیشن کې یا لندن سیشن کې یا چې د نیویارک سیشن کې په کوم ټایم فریم کې، په دغه ټایم فریم کې بس دغه ته چې دی سټراټیجي ویل کېږي. که ته سټراټیجي نه لرې، زما شخصا نظر ورته دا وي چې په دې مارکیټ کې کامیابه کېدل سخته دي. باید خپل ریسک منیجمنټ ولري، لکه مثال ته څونه ټارګټ کې داسې خو نه کېږي که نه چې په یو ټریډ کې چې ته یو په یو ټارګټ کې، بل ټریډ کې یو په 15 ټارګټ کې، او څه ورته وایي لکه اوس مثال درته درکړم، ته یو په یو ګټې یو وار چې دی 3-4 دانې وګټې، ته بیا یو دانه ټارګټ کې یو په 4 هغه وبېرې، ټولې پیسې درنه ځي. نو دې ته چې دی سټراټیجي وایي. نو خپله سټراټیجي حتما ولرئ، دا مهمه ده. زما شخصي نظر چې همدغه شي زه پروفیټیبل کړی یم. بله دا چې که ته نوی په دې فنډډ اکاونټونو کې، نو اول سر کې چې دی اکاونټ بریچ کول دا عادي دي، دا خپل ځان ته وین ریټ لري. زه شخصا په 10 دانو کې 7 دانې یا 8 دانې پاس کولی شم، 2 دانې رانه بریچ کېږي یا 3 دانې. دا ولې؟ ځکه زما سټراټیجي چې دی یګام هفته ښه کار کوي، یګام هفته یې نه کوي، یګام میاشت ښه کار کوي، یګام میاشت یې نه کوي. نو دا ډېره عادي ده چې ته څه ورته وایي ته اکاونټ بریچ کړي یا واش یې کړي. نو ته چې دی د هغه غلطیان نه دی زده کړه کولی شي، چې شی مې وکړه چې شی مې ونه کړه، چې شی باید په راروان هفته کې یا میاشت کې وکړم یا چې شی ونه کړم. نو راځو چې ریسک منیجمنټ ته ښه داسې ونیسه چې تا $6,000 فنډ اکاونټ وایستو، $6,000 د دې چې دی ډیلی لاس چې دی $300 دی، او اوور لاس چې دی لکه ټول اکاونټ کې چې دی باید $600 نه ته زیات تاوان ونه کړي اوور لاس. نو دې کې موږ څنګه ټریډ وکړو؟ ښه دې کې څنګه ټریډ وکړو؟ هره ورځ چې ټریډ کې یو ریسک پالي، داسې به نه کوي چې یو کې ته $200 ریسک کوي، یو کې چې دی $50 ریسک کوي، یو کې چې دی $10 ریسک کوي. دا داسې ټریډ مه کوئ، دا چې دی ډېر غلط ریسک منیجمنټ دی. ما خپله ټرای کړی دی. نو موږ چې دی هره ورځ څه کوو؟ ښه ریسک هره ورځ څونه به ریسک کوو؟ $140. دا ولې؟ دا ځکه چې که ته یو دانه لوز کړي، ستا سټراټیجي هماغلته تا ته دویم ټریډ درکړي. که تا ډېر ریسک کړی، لکه اوس کې ونیسه تا $200 ریسک کړي، ته دا سټاپ لاس دې ولګېدو، هماغه ټایم کې چې دی لکه یو 15 دقیقې بعد تا ته سټراټیجي دی بل ټریډ درکوي. نو ته چې دی هغو نه ته بیا پکې نشي ریسک کولی چې بېرته هغه ریکور هم کړي او ګټه هم پکې وکړي. نو موږ سره $140 ریسک کوو. که دا دی ټارګټ به څومره یو په 2 ونیسه، ټارګټ ریسک څومره شو؟ ټارګټ چې دی څو راځي؟ $280. چې شو $280.
نو که ته $140 بیلې نو چې ټارګټ دی $280 ښه د دې اکاونټ دغه ټارګټ شیان فیز 1 ټارګټ وي یا زما خپله شخصا دا به دغه وي که نه چې ما خپله پاس کړي اول سر کې چې ما پاس کړي وو بعد د ډېر لوز کولو نه ما به چې دی یو فیز اکاونټ ایستو کله مې چې پاس کړو 2 فیزه به ما ایسته اول کې به ښه صحیح به په ډسپلین سره ټریډ وکړو دویم فیز به ما فیل کوم نو زما شخصا نظر یو فیز اکاونټ والی چې دی یو فیز چې ته دا پاس کې سیده په سیده پی آوټ دی والی او څه ورته وایي چې هغه پیسې چې تا پې لګولي هغه بېرته ریکور کړي د یو فیز اکاونټ والا نو د یو فیز ټارګټ به یې څونه وي $600 ټي پي ټارګټ یې $600 نو داسې وګڼه تا یو دانه وین کو $280 بل یې مونیسه چې وین دی دغه هومره اسانه یا هفته دی چې دی څه ورته وایي ښه وله دا ټول څو شو 280 او 280 دی $540 هغه $60 هم ته یو وړوکي ټریډ کې راوباستلی شي نو یا یې ونیسه ښه تا چې دی یا اول وبیلو دویم دی وګټو دریم دی وګټو یا دوه دی وبیلل بیا یې ریکور کا ګوره ښه میاشت هم که ونیسي هېڅ مشکل نه لري په دې کې ته زده کړه کولی شي دا چې دی اصلا زده کړې دپاره زموږ خپله چې وی آی پي ممبران هر یو نوی ټریډر چې راشي زه ورته وایم چې لایف اکاونټ کې ټریډ مه کوه که غواړې تجربه والې غواړې صحیح ټریډر شي نو اول فنډ اکاونټونو کې ځان څه ورته وایي چک که نو دا ډېر عادي دی په ده کې هېرېږئ مه چې دونه مې رسک کې دونه مې ټارګټ کو دا شیان مې کو نو سټراټیجي چې ټریډ درکړو نو ښه ډسپلین سره ټریډ واله ټي پي یو سټاپ لاس کې دا خبره خلاصه چې لوز شو بل واله چې لوز شو بل واله چې لوز شو بل واله هېڅ مشکل نه لري که 10 دانې لوز کړي یو دانه پاس کړي په ډسپلین سره پکې ټریډ وکړي ته دې هغه پیسې بېرته د همغه یو دانې نه ریکور کولی شي په 15 ټریډو کې یا په 10 ټریډو کې یا چې دی په 3 ټریډو کې بېرته هغه پیسې دي ریکور کولی شي ښه دا داسې ونیسه چې مونږه فیز چې دی پاس شو ښه فیز چې دی پاس شو اوس دې کې څنګه ټریډ وکړو لایف اکاونټ کې نو که د دې ډیلی لاس لیمټ چې دی $300 او وخت چې دی مونږه $140 ریسک کول نو اوس به مونږ چې کوو ریسک به راکمو ځکه چې دا لایف اکاونټ دی دا غواړو مونږ چې څه ورته وایي همیشه دپاره ټریډ کړو څنګه همیشه دپاره ټریډ کړو یا چې دی 2-3 میاشتې خو باید پکې دغه شو څه ورته وایي سروایو وکړو نو ریسک به چې دی زمونږه $100 چیرې په ټریډ باندې ټارګټ یې $200 ټارګټ یې $200 نو چې ونیسه په میاشت کې چې دی تا پکې $500 جوړ کړو چې وکړه $500 جوړ کړو یا ګوره ښه اول ځل دي فنډ اکاونټونو کې ستا اول ځلي پاس دی کو ګټه کې نو څنګه چې ګټه وکړه تا ته اجازه درکوي چې دی ویډرا کړي نو سیده په سیده د هغه پیسې چې تا پې لګولي په دې اکاونټ باندې هغه چې دی ترېنه وډرا کړه یا چې څونه مي هغه ترېنه ویډرا کړه بېرته یې ونیسه چې ته بریک ایون شولې یا چې دی لږه ګټه مو کړه چې څومره دي انویسټ کړي څومره سرمایه لګولې ده چې د هغه نه ته زیاتې بېرته راو هم باسي نو هغه پیسې دې هم راوځي هغه سره سره دي چې دی تا ته یو لایف اکاونټ د $600 لاس ته درځي ګوره دا دومره عادي شی نه دی تا سره داسې ونیسه $600 اکاونټ دی نو ته داسې ونیسه چې د میاشتې پکې $700-800 که ته افغانستان کې وګټې دا ډېر شی دی ښه نو تا داسې ونیسه اوس ګوره داسې ته وایې دا دونه سخته دی چې ته پکې ګټه او شیانو کې دا ډېر اسانه دی چې ته فقط صحیح لاړ شي مخې ته چیرې صحیح لاړ شي څه رقم چې ما ورته ویل دغسې لاړ شي په ټریډ دې هېرېږه مه خپل سټراټیجي کې ټریډ اله دا خوشه ټراش شو دا ټریډونه مه اله چې وله څه ورته وایي کېدی شي لاړ شي په کېدی شي ټریډونه باندې هېڅکله ته نه شي کامیابه کېدلی چې سټراټیجي د ټریډ درکړو ښه ټریډ هر وخت یې کړی دی هماغه واله بس خلاصه خبره
او دا مه کوه چې والا او نن مې ټریډ ونه شو نن دا ونه شو. ګوره خلک شته دي په هفتو کې په میاشتو کې یو ټریډ کوي او ښه صحیح کامیابه دي، ښه صحیح پیسې ګټي. نو څو ښه زمونږ په لایف اکاونټ کې چې دی $100 دغه شو، څه ورته وایي $100 ریسک شو. نو میاشت کې چې دی تا ته نه $500 ویستل، $500 ګټه وکړه، $500. نو د باندې به لاړ شي د هغه نه به جیګ اکاونټ والی څنګه تا اوس $6,000 اکاونټ کې ټریډ کوو، ته به لاړ شي د $25,000 اکاونټ به والی. همدغسې چې دی که یو دی لوز کو، دویم دی لوز کو، نو دریم چې دی صحیح پاس کولی شي که ته په یاره ټریډ ونه کړي. $25,000 اکاونټ به والي هغه کې چې دی همدغسې په سلو ورځي لکه څه رقم چې لیمټ او ټارګېټ شیان دي همداسې سلو ورځي. نو دا پاس کې بیا چې دی لکه 3 د 2 دی لوز کړو څونه چې داسې اسانه پاس کېږي. دریم دی چې دغه وین کو همداسې رو په رو پکې ځي ګټه کې بیا چې شی کې 50K اکاونټ اخلي، چې کې 50K اکاونټ اخلي. نو د کې ونیسه د دې نه چې ونیسه دا $25,000 اکاونټ نه دا 1,000 $1,500 یا $2,000 دې چې نه ویستل زی 50K اکاونټ لري 2-3 دی لوز کړه څلورم چې دی پاس کې نو ته د میاشتې دی نه 15,000 $4,000 دا ډېر عادي دي. د $5,000 اکاونټ نه چې دی 15,000 $4,000 ډېر اسانه باندې ته ایستلی شي. نو همدغسې چې میاشتې ګټه دی ایستله ترېنه راځه بل اکاونټ اخله ورو ورو هغه هم پاس کوه. بل عمله ټول چې لایف کړه څه ورته وایي 4 دانې 3 دانې یا 2 دانې دي چې دی سره کنیکټ کړه نو ته کې د کې چې دی ته لایف اکاونټ کې زما خپله 6 دانې کنیکټ دي د ورځې پکې $100 ریسک کومه چې کومه ریسک کومه د ورځې یو یا 2 ټریډه د دې نه بیخي زیات ظالمه ده. نو که ته $50,000 اکاونټونه دي 3 دانې یو بل سره کنیکټ شي 3 دانې لکه شته دي کنیکټر خپل دغه شته دي چې یو کې ټریډ والي ټولو کې ټریډونه یو رقم ایستل کېږي. نو ته چې $200 د میاشت د ورځې پکې ریسک کې 2 ټارګټ دی چې دی 12 فقط دی د څه ورته وایي د هفته کې دی سور ټي پي ولګېږي هفته کې دی فقط 3 دانې ټي پي یانې ولګېږي 3 دانې په ډسپلین سره لکه ښه صحیح ته هغه ټریډونه والې چې ته پې باوري نه ده هر ټریډ چې مخې ته راځي. ښه دوی چې دی 1200 شو 412 3,600 په هفته کې هفته ته دا میاشت نه ده میاشت ونیسه په 12 دانو کې دی چې دی په 22 دانو کې 20 دانې وین کړه ستا ښه صحیح ډېره فایده کېږي. لکه اوس ګوره ښه په 20 دانو کې دی چې دی 12 دانې لوز کړه لوز څو روپۍ کېږي $2,200 $2,200 لوز شو د سر په سر نه لوز کېږي. ګوره درته زه وایم چې یو ورځ به ګټه کې یو ورځ به تاوان کې په دې کې چې دی 20 دانې ته وین کړه 22 ټریډه شو. ګوره وین چې دی زمونږ کم دي چې دی زمونږ وین کم حساب کړه ځکه چې زیاتره خلک وایي چې دونه ډېر زه نشم وین کولی. نو دی څونه شولې د 20 دانو وین 20 دانې نه که نه یاره 10 دانې یا دقه 10 دانې 12 دانې څو والا $600 والا چې دی دغسې ولنه کړو $600 والا مونږ چې دی لوز کړو چې کېږي 2,200 او 10 دانې مونږ وین کړه څو والا $1,200 $100 والا مونږ چې دی وین کړه څو روپۍ کېږي 12,000 نو دا منفي که خیا یا دقه دا 2,200 ته منفي 2,200 ته منفي کې څو روپۍ پاتې کېږي 4,800 ډالر چې دی تا ته د میاشتې پاتې کېږي عادي ریسک کې
څنګه په یو عادي ریسک کې ته چې دی څو ورته وایي 4 دانې مې وښودل که نه، ته د $2 لکو فنډډ اکاونټ کې ته $200 ریسک کالی چلی 200 تر $100 مونږ وښودلې خدای $100 نو دومره عادي ریسک کې تا ته چې دی د میاشتې $4800 خصوي پاتې کېږي. ته چې بیا پکې تجربه واخلې، ته چې دی پکې څه ورته وایي په ډسپلین سره ټریډ وکړې، نو ته چې دی ښه صحیح څه ورته وایي د ورځې لکه 4 یا 6 اکاونټه دې دغه یي کنیکټي سره ته پکې یو ښه سیټ اپ خپل وګورې $1000 ریسک کولی شي د یو ټریډ کې. $1000 ریسک کې 6 اکاونټونو کې $6000 شو، ټارګټ دې چې $12000 په یو ټریډ کې، هفته کې نه، په یو ټریډ کې ته دونه کولی شي. که بیا ریسکي ځي چې ته بیا پیسې پیدا کړې مړه بیا دا دومره اسانه دي چې دې پیسې ریسک کول او دا شیان. نو دغه چې دی زموږ ریسک منیجمنټ شیانو په دغه شیانو ټریډ وکړئ. نو که واقعا غواړئ یو فنډډ ټریډر شي او فنډډ اکاونټونو نه ته ګټه واخلئ، او که معلومات غواړئ فنډډ اکاونټونو کې معلومات یې نه لرئ، په همدې یوټیوب کې زما ویډیو شته ده، نو ښه صحیح کتلی شي. خدای په امان، کامیاب اوسئ او لایک او سبسکرایب مو له یاده ونه اوسي.